السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاید یو ځل بیا را پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ورځ کې تاسو لپاره ما یو د کمال ډک اپلیکیشن راوړی دی چې په دې یو اپلیکیشن کې به تاسو ته د ډیر زیات مختلف اپشن میلاو شي او هر یو اپشن چې کوم د ډیر زیات د کمال ډک دی ډیر زیات انټرېسټینګ دی. یعنی که تاسو په سټاپل باندې کیو ګوري کالر آی ډی سی والا چې کوم اپلیکیشن وي د دې لپاره ځان نوی اپلیکیشن هم وي چې تاسو ته کله هم بیا سو کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نمبر تاسو ته سټیپ بای سټیپ یادوي. یعنی که تاسو ته څوک د یو نمبر نه رینګ وکړي نو تاسو موبایل به سټیپ بای سټیپ دغه نمبر یادوي. به بل د کمال اپشن بدی کې داري که تاسو ته څوک کال کوي دغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو وي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. دینه وغیرہ که تاسو څوک کال کوي تاسو موبایل په فلش لایټ لګوي که تاسو څوک اس ام اس کوي نو بیا به هم تاسو موبایل د هغه نوم یادوي. دا رقم په واتس اپ او مسنجر باندې هم تاسو دا سیټینګ ان کولای شي. کوم مسنجر باندې تاسو څوک میسج کوي یا په واتس اپ باندې تاسو موبایل به بیا هم د هغه نوم یا تاسو تخکاری د هغه نمبر دا یادوي. ډیر زیات د کمال د اپلیکیشن د ټول اپشن به صرف په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته چیته میلاو شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای په خپل موبایل کې انسټالوي دا به تاسو ته چیته میلاو شي. د ټول ترقبي کو سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ورته مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو په ټایم باندې په خپل در راسي. حکومت ګرو پسټ اپل تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کومل ګری چې زموږ د ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه په هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ به وسو کې سمبل دا رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اوپن کړئ تاسو ته کاری پسټ اپل چې کوم دا بټن دا ټول تاسو ان کولای هم شي بندولای هم شي. که تاسو دا لونی بټن ان کول غواړئ تاسو ان کولای هم شي. تاسو ته کاری که زه وړم چې دا اپ کوم تاسو ته کاری دا ماوس اپ کړو نو به چې کله هم تاسو کال کې د هغه نمبر زما په موبایل کې سیو نوي نو زما موبایل به د هغه نمبر ماته سټیپ بای سټیپ نه یادوي. یعنی دا 0303 نمبر 0301 وي زما موبایل به د 0 نه شروع کوي او دا نمبر به ټول ماته یادوي. دا سیټینګ هم تاسو ان کولای شي. دنه وغیرہ فلش لایټ ولا دا تاسو هم ان کولای شي ورسره اپ کولای شي. تاسو ته کاری صرف دا بټن به تاسو ان کوي اپ کوي. بیا کال نو سر چې کوم دلته تاسو ته کاری یعنی تاسو موبایل به هغه نوم یادوي که هغه نمبر چې تاسو په موبایل کې سیو وي کوم نوم ورته تاسو لیکلی وي هغه به تاسو ته یادوي. دا رقم اس ام اس چې کوم تاسو امن کولای اپ کولای شي. تاسو ته کاری بالکل په یو کلیک سره تاسو ان کولای شي ورسره اپ کولای هم شي. تاسو ته کاری دا بټن به تاسو آن کړئ ولته چې کوم اپشن دی تاسو ته کاری دا اوس آن شو. دا رقم دا ټول د مسنجر د پاره دا ټول چې کوم تاسو په یو کلیک باندې کولای شي. که تاسو سیټینګ کې نور څه ګوري نه هم تاسو په دغه سیټینګ کولای شي. بس کله هم تاسو د کوم یو شی بټن دلته ان کوئ نه به تاسو په موبایل کې کار کوي. تاسو ته کاری مطلب زما فلش لایټ ولا زه هم ان کما او چې مال کله هم سو کال کوي نو زما موبایل په فلش لایټ هم لګوي د هغه نوم به هم یادوي ک نمبر یې سیو وي بیا به د هغه نوم یادوي ک نمبر یې سیو نوي بیا به نمبر یادوي. څوک چې میسج کوي زما موبایل به هم د هغه نوم یادوي. نو دا ټول سیټینګ تاسو په دې اپلیکیشن باندې سره په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې کولای شي. حکومت ګرو میلر تاسو ورنه ویډیو خوشوي کی ویډیو مخ شوي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. امنګ خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان.